جنرال سمیع سادات: طالبان موږ غولوي کسان، همدوی به د لویو پروژو کارکوونکي په ډزو ویشتل. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د متحده جبهې مشر جنرال سمیع سادات ویلي، طالبانو تر دې وړاندې د لویو پروژو مخه نیوله او کارکوونکي یې په ډزو ویشتل، خو اوس خپله د دغو پروژو د پرانیستو او تطبیق دعوې کوي. هغه ویلي، دوی به خپل منافقت ولس نشي غولولی او داسې وخت به راځي چې دوی به هم لکه د بچه سقاو په څیر د عامو خلکو له لوري د خپلو اعمالو په سزا رسیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټاپې پروژې د عملي چارو له پیل خبر ورکړ. د یادونې ده چې د ټاپې پروژه د جمهوریت پر مهال د ناامنۍ له کبله ځنډېدلې وه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.